بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره او ویډیو سره تاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن د ډیر لوی اهم تعویض سره او ډیر عظیم الشان نقش سره د تاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، دا ویډیو او دا تعویض د ماشومانو حواله سره دی. اکثر ډیر ماشومان داسې وي چې هغوی جاړي، هر وخت بس جاړي، چیړه کوي او هر وخت پریشان وي او څه خاص وجه معلومه نه وي. نو زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره 2 وظیفې او 2 تعویضونه شیر کوم. تاسو دا عملیات وکړئ، ان شاء الله تعالی د تاسو ماشوم به مکمل جړاګانې او بخیلی به پریږدي. خو زما عزتمندو، ویډیو مکمل وګورئ او ځان په ښه پوهه کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. زما چینل مو وزټ کړی وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې به زه تاسو ته هر قسم نقشونه او تعویضونه، هغه مستند تعویضونه به زه تاسو ته راوړم. زما عزتمندو، اولاد د الله جل شانه له طرف نه یو ډیر لوی نعمت دی او دا نعمت الله رب العزت هر چاته نه ورکوي. که د چا اولاد نه کیږي نو هغوی هر قسمه داروګان کوي، خو الله جل شانه ورته د اولاد نعمت نه ورکوي. یا د چا اولاد شته دی خو نارینه اولاد نشته نو هغوی هم پریشان وي. لہذا زما عزتمندو، چې د چا اولاد وي نو د نعمت قدر دی وکړي، د هغوی د هر قسمه خیال وساتلی شي چې په هغې کې تعلیم او صحت د ماشوم د لپاره ډیر زیات ضروری دی. دا د ماشوم د روح غذا ده او د سره سره زما عزتمندو، ماشوم ته صحیح اخلاق ښودل، د مشر کشر تمیز ښودل وغیره خرڅ د دې والدینو ذمہ داری ده چې ماشوم پوهه کړي. زما عزتمندو، د ماشومانو په مخ کې جنگ جګړې کول، کنځلې کول یا د نشې والا سیزونه استعمالول، دا د ده لپاره د سبب د تباهۍ ګرځېږي. زما عزتمندو، د وړو په مخ کې باندې کنځلې کول او د نشې والا سیزونه استعمالول یا په خپل منځ کې د ښځې خاوند جګړه کول په ماشومانو باندې ډېر لوی اثر غورځوي. دا رنګې زما عزتمندو، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دې نه هم منع کړې ده چې خپل اولاد ته به تاسو خیرې نه کوئ، خاصې نه چې دغه وخت د قبولیت والا لمحه وي او دغه سوال دې په دغه ځای کې قبول شي، نو بیا به ماشوم سره چې څه وشي ورپسې به خفه او جاړي به. به هر حال زما عزتمندو، د خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتل ضروری دي چې دا نعمت زمونږ نه ضایع نشي. زما عزتمندو، ډېر ماشومان مونږ ته راځي، په هغې کې اکثر د جړا او د چیړې مسله وي او د دغه د چیړې او د جړا وجه دا ده چې مونږ ماشومان په هغه ټایم کې راوباسو چې کوم ټایم نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم منع کړی ده چې خپل ماشومان به د نور ډوبېدو نه واخلي، تر تیارو پورې بهر به نه راوباسئ، ځکه چې په دغه ټایم کې شیطانان او پیریان خواره واره وي ګرځي، نو دا واړه بیا یری. نو زما عزتمندو، اکثر مونږ ته دا مریضان راشي، ماشومان مونږ ته راولي چې دی جاړي، هر ټایم جاړي، د شپې هم جاړي، د ورځې هم جاړي، وده کېږي نه. نو زما عزتمندو، دا بې احتیاطي ده. ماشوم په غلط ټایم کې، د غرمې په ټایم کې، د ماښام په ټایم کې بهر راوستل دا نه دي پکار. خصوصا زمونږ هغه غرونه او خویندې چې هغوی په شاړو کې، په غرونو کې یا په ځنګلاتو کې پاتې کېږي، هغوی ته پکار دي چې د ماشوم ډېر زیات خیال ساتي.
او زما عزتمندو د دې حواله سره ز تاسو ته یو دوا عملونه خیمه دا غي تاسو ته اجازت هم در کوم او د دې نه علاوه د دې لپاره دوا تعویذونه هم دي دا دوا عملونه به تاسو په خپل باندې وکي او کچري تاسو دا دوا تعویذونه حاصلول غواړئ نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه وکي د ټولو اول زما عزتمندو بعضې ماشومان داسې وي چې هغوی اوده وي او په اودو کې په جړا شي هر وخت جاړي چیړه کوي نو داسې ماشوم دپاره زما عزتمندو دا آیات کریمه چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري دا تاسو په یو صفحه کاغذ باندې ولیکئ تعویذ ترنه جوړ کړئ او دغه ماشوم ته په غاړه کې واچوئ انشاءالله تعالی دی به همیشه دپاره بیا فضول جاړي نه چیړه به نه کوي بخیلي به نه کوي اغا آیات مبارکه زما عزتمندو داده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام نو دا آیات کریمه زما عزتمندو تاسو تعویذ کوي په غاړه کې ورته واچوي ان شاء الله تعالی دا ماشوم بیا نه جاړي دا رنګ زما عزتمندو دویم قسمه هغه ماشومان وي چې هغه په ویخه باندې جاړي بخیلی کوي چیړه کوي پس باندې خوشحالي نه نه داسې ماشوم د پاره د عمل او کی ډیر بهترین عمل دی زما عزتمندو داغه طریقه دا د دې طریقه اوس بدل ده هغه ماشوم چې هغه په ویخه باندې جاړي او چیړه کوي بخیلی کوي خبره نه مني داغه طریقه دا ده چې تاسو به چینه یو لوخه به تاسو راوالي یو پلیټ به تاسو راوالي د شیشه والا او پاغه باندې به پسایه باندې دا آیات کریمه دا کلمات مبارکه دا به تاسو ولیکئ او دغه بیا تاسو ووینځئ نو سو او به په ماشوم باندې اوس کوي او سب ورته په مخ باندې چړکاو کوي ان شاء الله تعالی دغه ماشوم به بیا بالکل نه جاړي ها کلمات مبارکه دادي بسم الله شافي بسم الله كافي بسم الله عالي بسم الله متعالي بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبحق ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة زما عزتمندو دا آیات کریمه او دا کم کلمات مبارکه چې ما تاسو ته ولوستل دا به سپین پلیټ کې تاسو په سیاخه باندې ولیکئ د لیکلو نه پس و پاغي کې او به واچوي او دغه کې به وینځي نو دغه د سیاخه ولا او به دغه ماشوم باندې به اوس کوي او په مخ باندې ورته دا به چړکو کې ان شاء الله تعالی بیا بن جاړي نو زما عزتمندو ما تاسو ته دوا عملونه او خودل یو عمل دا تعویذ والا عمل می تاسو ته خولو او دویم عمل می تاسو ته د پلیټ والا عمل تاسو ته خولو د دې نه علاوه زما عزتمندو د دې حواله سره دو تعویذونه هم دي کچره تاسو ته هغه پکار وي نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ دې سره زما عزتمندو کدا تعویذ دې ک پلیټ والا عمل دې او کدا نور دو تعویذونه تاسو ما نه غختل غواړي نو دې ټولو تاسو ته اجازه ته تاسو دا پخپل کولی شئ نو زما عزتمندو مونږ او تاسو ته پکاري چې د خپل وړو ډېر خیال وساتو ځکه چې دا د الله رب العزت د طرف نه یو نعمت ته او د نعمت شکر ادا کول پکاري پځه د دې چې مونږ هغه ته خیره کنځلې کوو هغه ته بد رضی وایو چې مونږ ورته د ښه اخلاق او تربیت ورکو صحت او تعلیم خیالي مونږ اوساتو ان شاء الله تعالی دغه واړه به زمونږ د پاره د سترګو یا خالي ګرځي او مونږ ته د خفګان ولا سبب بیا نه ګرځيږي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو مو ډېر زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل تعویذ سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان